خدا دې ګوره که تاسو اوس عامې بروټین لګوئ نو عامې بروټین اوس هغه رنګې کوالټي نشته کوم چې 3 کاله مخکې کوالټي وه د بروټینو که نه او تاله به 3 کاله کار کوو نو په هغې باندې پښیمانه یې که تاسو وایي زه نه لګوم کال بعد به باندې د وړو عمر په زور ولګئ اوس دا خره چې اوس یې ولګو نو برید به تاو کړي په نسبت یې دې چې کال بعد د باندې روټۍ بنده کړي چې ګاونډیانو کرنا ده او ما که تیاره ده او بچي دې راله په ګرمۍ مړه کړي نو تاله به ایسم ټوله شپه چلی ورسره به 400 500 600 واټ نورم ته لوډ چلاولی شي چې دا به 8000 پیرې تشه شي او ډکه شي نو کوم نه دا کار کوي په کور کې د وابډه سازه کړه بارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتونکو مشتاق علم ما جمال صافی سے سره ناشته ما تاسو به ګورئ ماشاءالله نامي ګرامي شخصیت دی په دغه سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو کتلې وي چې الکترونیک کار کوي سولر سیستم وغیرہ دغه کار کوي لیتیم بیټرینو خو زړه مې غوښتل چې یاره دینه یو سوال وکړم چې پښتنو پلانټونه ولګول هر چا مام ولګول خو د ورځې مسله حل شوله اوس د شپې مسلې چې کوم دی مونږ ته ډېر لوی ټینشن احساس کړی دی جمال صاحب څنګه حل دی الحمدلله جی الحمدلله ډېره مهرباني جمال صاحب د پلانټونو به د ډېر زیات ویل مونږ هم ولګو خو د شپې په لانجه کې د راګیر کړی د ورځې خو زه پکې هواګانې کوي فریجونه ان وي چیګان ان وي خو د شپې سره بوج سکو اول د پلانټ ولګو په کور کې د وابډه سازه کړه بارک په کور کې د وابډه سازه کړه ها بعضې کسان وي یاره داسې چل دی زما غریبي ده زه لږ کمزور یم خو دا نه وایي چې کور کې وابډه سازو دا ډېر غټ سهولت نو اوس به د دې حل به څه وي لکه مطلب چې د شپې هم موږ ته دغه وابډه کار وکړي د شپې چې کم دی نو تا لپاره د مشتاق لاله زموږ علاقه کې بجلي نشته یا که د چا بجلي نو بیلونه ډېر سی وایي نو د هغې بیا حل څه دی چې تا سیسټم لګولی او هغې کې تاسو هایبریډ انورټر لګېدلی نو ته پکې ولګوه لیتیم بیټري دا لیتیم بیټري ده اوس به ذهن دا رایي چې دا لیتیم بیټري زوالم دا به کار څومره کوي نو کمپني وایي چې دا 6000 سایکل ده کمپني وایي چې دا یوه 8000 سایکل ده 8000 سایکل مطلب دا چې دا به 8000 پیرې تشه شي او ډکه شي نو کوم نه دا کار کوي نو 8000 سایکل څو شوه 8000 شو کمپنی وایي دا څه کم 2 کاله کار کوي حقیقت کې داسې نه ده دا صرف کلکولیشن دی حقیقت کې دا کار کوي 10 کالو نه والا د 15 کالو پورې ولې دومره کار کوي ځکه چې دا ګرمیږي دا سیل نه دی د کې دنه کیمیکل دا خرابېږي بل د دې کیپینګ دی چې کم سیل دی هغه ایکسپایري راځي نو ذهن کې دا واچو چې 10 کاله نه والا 15 کالو پورې دا کار کوي زه خلکو ته وایم وکاله به دماغ پاره مې دا لږ ټیم شو بس دا ډېر کافي منګه به بیخي سپینګیري بیا نو دا راته وایي دا څومره دا اوس چې مونږ ته ولاړه دا بیټري د 15 کیلو واټه 15 کیلو واټ څه مطلب دا چې دا 5360 واټ یو غنټه چلی خو دا داسې نه دا 5360 واټ ده که نه مشتاق لاله او دا چې ته چلې په هغه باندې په دې کې 10% به تر ډي او ډي پرېږدي 10% به کم از کم چارج پرې چې دا خرابه نه شي نو چې 10% یې لرکړي نو دا پاتې شولې 3824 چې تا ورته کوم انورټر لګولی 15% د بجلی هغه خرابوي د ډي سي نه چې اي سي سازي د ډي سي اته اي سي سازي نو چې 10% مینیمم والم خلک 20% علي او ځته دا وګڼم چې 15% بجلی ست انورټر خرابوي نو دا شو 13132 یعنی 13000 واټ ته صفای یو غنټې لپاره چلی دا به څومره لوډ برداشت کوي دا 13000 چې دا به 13000 لوډ یو غنټه برداشت کوي د شپې خبره تاسو وکړه د شپې کې پرس کې بجلی ټول شپه نه نو ته شپې چې حساب کې نو چې کله نمر په سیټ شي د سهار د نمر د ګرمېدو پورې شپه راته څه وګڼه چې دا 10 غنټې شپه ورځې په لوډ چلوم نو 13000 واټ لوډ دا چې ته په 10 تقسیم کې نو دا 1300 واټ لوډ ټوله شپه تاله چلی چې بجلی ورسره 1300 واټ لوډ څومره شو 1300 واټ لوډ ته چې کوم پکې لګي 30 واټي حساب یې پکې ته چې کوم کولر پکې نن سبا لغه انورټري نو تقریبا 60-70 واټي 65 واټي 80 واټي نو به د دې مطلب دا چې ته اي سي ولګي او هغه یو نیم تدي یو تني او هغه ټي 3 ماډلي هغه کې سیستم ما پی وی ډوشتین پیر لاګ باندې چلی نو هغه 600-700 واټي نو مطلب دا چې ته په ټوله شپه اي سي وچلې او هغه 700 واټ چتي نو طالب اي سي ټوله شپه چلی ورسره به 400-500 600 واټ نورم ته لوډ چلاولې شي یعنی پکې کولر پکې انورټر ورسره چلاولې شي ټوله شپه زبردست کله کله شپې به بجلی پیران شي ان کیس اوس به بجلی رااله نو بجلی به دا څومره وخت کې چارج کوي نو بجلی چې کوم انورټر لګیدل موږ په 50 امپیر چارج پریخي نو دا د 300 امپیر
نو دا به هغه چارج کوي 300 تقسیم 50 امپیر پتا پرخي دا به په اتو غنټو شپږو غنټو کې دا پول چارج کیږي ماشاءالله به لکه فل چې شپې شپږ غنټې بجلی راځي دا به پول چارج وي د شپې 3 غنټې بجلی راځي دا په 50% چارج د شپې 2 غنټې بجلی راځي 33% به چارج نو دا ورسره شپې چارج کیږي لوړ ماشاءالله او که بجلی بالکل نه راځي نو بیا به ټول شپه وباسي ټول شپه به د وباسي 1300 واټ لوډ بل لاس لکه مطلب پلان د بازار رسېږي کنه جی سار مره پوری بازار رسېږي بیا خو شي او بیا خو خپل څنګه خپل خاور خپل اختیار او نه منو دي دا د وای دا کوم چې دا 15 دغه ولاړه دا 15000 نو دا د دې قیمت څونه دی د دې قیمت 5.5 لک دی 5.5 په دې کې به 10 کیلو واټ دی دا غي قیمت د 4.5 لک دې کې به تقریبا 2.5 5 کیلو واټ دا دا غي قیمت د تقریبا 245 247 دې کې به 2.5 کیلو واټ را او وړو کې انورټر ته لګي کم چې 5 کیلو واټ نه کم یغي ته 2.5 لګي کم چې 5 کیلو واټ هایبرید نو بری هغه ته 5 10 15 لګي 2.5 کیلو واټ تقریبا 40 35 دا غری ټول کېږي دا لکه سونه شیشو پلانټ وی تقریبا دا بچاره کیږي ګوره کوسته 15 کیلو واټ بیټری لګي نو هغه 5120 15 کیلو واټ او تقریبا دا د څه وګڼه چې 12% دا خرابېږي کله چې بجلی نه تړي شي سازي او 12% ته خراب کینو 5818 شو 5818 واټ تاله پکار دي وستا چې 120 واټ شیشه موږ د زینکو چپل چې 120 وباسي او د ورځې موږ دا غړو چې 15 غنټې مری پورا نو دا شو 3100 او یو سکند ها دا 3100 باندې دا تقسیم کی نو تقریبا 1.8 پینل سدو په سولر پینل غواړي چې 5 کیلو واټ چارج کی په دغه منطق ته تقریبا درینیم پینل غواړي چې 10 کیلو واټ چارج کی په دغه منطق باندې 15 پینل غواړي چې تعالی دا چارج کی په 15 غنټو کې کوسته ورځ لس غنټې د په نیمه پینل بغواړي کوورځ 2 غنټې خورس 2 غنټې نه سی وای نو دا د 15 غنټو د ورځې حساب کوم ماشاءالله خپل د اخري څه پیغام لري که څوک د لکه زمای بجلی نه وي د شپې نو هغه سره څه ترتیب وکړي چې یاره دلته کې راشي تاسو پیغام خدا دې ګوره که تاسو آمی بروټین لګوي نو آمی بروټین وسه غرنګي کوالټي نشته کم چې درې کاله مخکې کوالټي ور بروټین کنه او طالب درې کاله کار کوي په هغه باسي خپېمانه یو بل یو ځل ځان لنټن کوي او یو ځل لیتی بروټي ولګوي نو دا سہولت دی ګوره بجلی سہولت دی ساوزا کیمرا ساسو موبایل لا غواړي چارج وای پای غواړي چارج لایټ غواړي چارج پکې غواړي چارج چې غواړي چارج جون غواړي بجلی نو چې یو د سہولتونه الله تعالی راوستل کته دوی ځنه لګوم کال بعد بر باندې وړو مر په زور ولګي وز د اخره چې وسی ولګو نو برید بتاو کی په نسبت دې چې کال بعد د باندې روټي بند کی چې گاونډینو کرنا او ما کتیار د بچی را په ګرمۍ مړ کړ او به لګي نو په لګ برید تاو کی بالکل مننه جی ډېر کلی معلومات هم راکړه خو اخري یو تاسو کوم د دې د ډزېدو څخه خطر ویږي لکه دا نور غو جوړلګي نو چې راځي بیبي یا بچي به ډزوالي یا هغه کډیر واقعیت شوي کې دا کار چې پلس ماینس پول ولګي کنه یو ورته کلیپونه ورچولې ډي سي دې تر ډي سي کلیپ نشو ورچولې دا محفوظي دا مکمل سیفي پوه شوي او نو دې کې ډزېدو خطر نه بنسبت هغه کوم چې موږ کور کې لګي دي مننه جی د وخت راکولو او ډېر کلی معلومات هم ته واغسته ان شاء الله کوشش کوو موږ هم لګو تاسو هم د لیتیم بیټری نظام ته دغه کوي جمال صافي الکترونیک 1 برانچ مندنی کې بابا پلازا کې دویم برانچ شیرپاو نو تاسو دلته راتلی شئ ان شاء الله قیمت به هم د الله قدر کوي اول بار معلومات کوي ان شاء الله او ښه شي برته ملاویږي ډېره مننه